د پنجاب پر مخ کلک ګزار د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي د ډاکټرنجیب د شهادت تلین لمانځی دا چې دا چیرته دا مراسم نیول شوي دي د غورځنګ غړو په دې اړه څه ویلي دي په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼو غړو او د بنو د سانګې مشر صمد خان لالا په یوه ویډیو پیغام کې په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې ده، ویلي چې د راتلونکي جمعې په ورځ به د لوی افغانستان د پخواني ولسمشر شهید ډاکټرنجیب الله څلېرویشتم تلین په ښه شاندارو مراسمو ولمانځي. په دغه ویډیوي پیغام کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو د سانګې مشر صمد خان لالا او یو بل مخکښ غړي ندیم عسکر له ټولو پښتنو افغانانو څخه غوښتنه کړې چې د شهید ډاکټر نجیب الله په څلېرویشتم تلین کې د ګډون وکړي. عسکر ندیم زیاتوي چې له ټولو پښتنو افغانانو څخه په افغاني ننګ هیله کوو چې د لوی افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله تلین په لمانځنه کې برخه واخلي. عسکر ندیم وایي چې دا غونډه د بنو ښار په ایډیټریم هال کې د راتلونکي جمعې په ورځ ماسپښین په 3:30 بجې پیلیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي محسن داوړ هم دا خبر په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړی دی او لیکلی دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي تصمیم لري چې د بنو په ستر ښار کې د لوی افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله څلېرویشتم تلین ولمانځي. باید وویل شي د کرکې هغه غاړې پښتانه د شهید ډاکټر نجیب الله تلین په داسې حال کې شاندارو مراسمو لمانځي چې افغانستان کې د ګلبدین حکمتیار په ګډون ځینو پخواني مجاهدینو د ډاکټر نجیب الله د تلین له لمانځلو سره مخالفت وکړ او خپلو پلویانو ته یې امر وکړ چې ارګ، پارلمان او د لوی جرګې خیمه باید محاصره او څوک پرې نږدي چې د شهید ډاکټر نجیب الله تلین ولمانځي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت د لوی الله په امان.